ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو د دې مهال خبرونو ته زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. د کډوالو او په کور دننه بې ځایه شوو کسانو وضعیت ته د رسېدنې په موخه د بیرته راستنېدونکو د دایمي استوګنې د کمیټې 11مه بیړنۍ ناسته د بلخ په اقتصاد ریاست کې د سیمه ییزو چارواکو او د ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په حضور کې جوړه شوه. د دې ناستې موخه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنې شوو کډوالو ته د اغیزمنو خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول و. د بیرته راستنېدونکو او په کور دننه د بې ځایه شوو د دوامدار استوګنې د کمیټې 11مه بیړنۍ ناسته د بلخ د اقتصاد او د کډوالو چارو د رئیسانو او د یو شمېر ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د دغه ولایت په اقتصاد ریاست کې ترسره شوه. د یاد ریاست رئیس وایي چې له دې ناستې موخه له ګاونډیو هیوادونو څخه راستنه شوو کډوالو ته د غوره خدمتونو وړاندې کولو لپاره د لا زیاتې همغږۍ رامنځته کول دي. د هغه عودت کنندگانو چې د ګاونډي هیوادونو څخه راستنه کیږي د هغو د خدمت لپاره د هغو د مشکلاتو د حل لپاره دلته مؤسسات راغوښتل سوي دي. د هغو سره جلسه نیول سوې ده لپاره د دې چې کوم مشکلات هغه لري، که په بخش د معرفي کې، که په بخش د غذا کې، که په بخش د کور کې، د ځای کې، د هغو د امکاناتو د برابرولو لپاره نن په دغه تالار د ریاست اقتصاد کې جلسه برابره سوې ده تر څو چې د مهاجرینو مشکلات ته رسیدګي وشي. د بلخ مرستیال والي په دې ناسته کې د بیرته راستنېدونکو په برخه کې د مرستندویو بنسټونو له کړنو څخه د مننې ترڅنګ د کډوالو د ستونزو د هواري او د هغوی د ملاتړ لپاره د لا زیاتو هڅو غوښتنه وکړه. که ما شما همگی ما شما کوشش بکنیم که در همه مهاجرین به چه قسمی که و شما واسه توان دارین و دریغ نکنین و الحمدلله شما و خیلی تشکر از شماست که و کردین زحمت کشیدین و بار بار مهاجرین ما شما آماده و شما سهم بودین سهم داشتین. از خاطر که امروز جلسه ما شما میست که یک هماهنگی در بین ما شما باشه چون که مهاجرین ما شما امروزه کسته بسیار زیاد میآید. از خاطر کسته این حمایت اینا بخیر با باربله ما شما ضرور است که باید بکنیم. بل لور ته د بلخ د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس ویل له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو لړۍ لا هم روانه ده او مرستندوی بنسټونه باید یادو راستنېدونکو ته لا زیاتې مرستې برابرې کړي. دا خدمت یو د مؤسساتو نه ده یا یو د دې نظام چې دا کوم امارت اسلامي په ټول افغانستان کې حاکم ده د دې مسؤلیت د دې یو حکومت په غاړه باندې نه ده. نو موږ تاسې ټوله کوشش دا وکړو چې لاس په لاس ورکړو خدمت وکړو د خپل ملک دپاره. په پای کې د ملي او نړیوالو بنسټونو استازو هم خپل لیدلوري او طرحې د کډوالو په کور دننه د بې ځایه شوو د ملاتړ په موخه وړاندې کړې چې په دې ناسته کې په تړاو ځانګړې پریکړې وشوې. د اماراتي ادارو د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو د پروګرامونو په دوام د بلخ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د 40 تنو کارکوونکو لپاره یو ورځنی روزنیز سیمینار ترسره کړ. دا سیمینار د کاري پلان د جوړولو او د ارزونې د لارښوونو پلي کولو په برخه کې ترسره شوی دی. مسؤلین وایي چې دا ډول پروګرامونه به په تدریجي ډول د بلخ د ټولو ریاستونو لپاره جوړ شي. د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست دغه ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکوونکو د ظرفیت لوړولو په موخه د کاري پلان جوړولو او د ارزونې د لارښوونو پلي کولو په برخه کې یو ورځنیز سیمینار په یاد ریاست کې جوړ کړ. د دې ادارې د رئیس په وینا په دغه سیمینار کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست 40 تنه کارکوونکي برخه لري او دا پروګرام به یو ورځ دوام وکړي.
نوموړی زیاتوي چې دا ډول سیمینارونه به په نورو ریاستونو کې هم جوړ شي او تر دې دمه په 2 ولسوالیو کې هم ورته سیمینارونه ترسره شوي او په راتلونکي کې به نورې ولسوالۍ هم د دغه پروګرام تر پوښښ لاندې راشي. دا روزنیز پروګرام داسې مهال د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست لخوا جوړ شوی چې تېره اونۍ هم دغه ریاست د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي امریت اړوندو انسټیټیوټونو لپاره ورته سیمینارونه جوړ کړي وو. د مزار شریف ښار په 4مه ناحیه کې د لویې لارې پر سر د یو منار د جوړېدو کار د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په لګښت پیل شو. دا منار د ښاري ښکلا او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه د یو خصوصي شرکت له لورې جوړیږي او تمه ده چې د 1.5 میاشتې په موده کې به یې چارې بشپړې شي. د مزار شریف ښار د 4مې ناحیې اړوند په لویې لارې د یو منار د جوړېدو چارې پیل شوې. د دغه منار د بنسټ ډبرې ایښودو په مراسمو کې د مزار شریف ښاروال وویل چې دوی هڅه کوي څو د ټولنیزو ستونزو د حل، د 4 لارو د ښکلا او ښاري سمون لپاره مثبت بدلونونه رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه چې ورته نورې پروژې هم د ښار د ښکلا لپاره په بېلابېلو سیمو کې د جوړېدو په حال کې دي. یک منار زیبا و درخشان و خوبتر و درستر جور میشه با همکاری جناب عجیس محترم رئیس فابریکا و شرکتای شکر کنات صاحب نو با همکاری اونا جور میشه. هزینه ایش تقریبا در بین 12 و 15 لک افغانی هزینه داره. له بلې خوا تړون کوونکی شرکت چې د دغه منار د جوړېدو چارې پر غاړه لري د دې پروژې د جوړښت څرنګوالي په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال د تخنیکی ځانګړتیاوې په دې ډول بیانوي. امروز آمدیم با شاروالی در بخش ساخت و ساز یک منار و همچنین یک چوک با هم یکی کردیم. انشالله در آبادانی شهر مزار شریف یک سهم کوچک خود داشته باشیم. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د داسې منارونو جوړول په ښار کې د بیروبار د مخنیوي لپاره مؤثر ګام بولي او زیاتوي چې دا کار د ښاري ښکلا د زیاتېدو ترڅنګ د ترافیکي بندښتونو مخه هم نیسي. د منار جوړولو اساسي بڼه دا ده چې د ښار په ښکلا کې 100% کې دا ډېره غټه ونډه لري. نو هم د ښار ښکلا برابري، هم زینت او تزیین، او بل څه رقم چې تاسو ګورئ دننه د اوس فعلا معلومیږي ساحه دلته گڼه گوڼه زیاده زیاده ده. فعلا این مناری که در اینجا ساخته شده مردم از این مشکلات‌های ازدحامی که فعلا در اینجا از ترافیک زیادتر وجود داشته از این مردم فعلا فضل خدا که راحت میشن. د یادونې وړ ده چې دا مهال د مزار شریف ښاروالۍ له لورې په ښار کې د 14 چوکونو د اساسي بیارغونې کار روان دی چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.